واشروم ته یا تشناب ته د تلو دعا او طریقه. کله چې انسان قضای حاجت دپاره واشروم ته ځي نو د تلو نه مخکې به دا دعا ووایي: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا الله زه پناه غواړم ستا د هر قسم شیطانانو نه. چې کله بیا دی داخلیږي نو په ګسه خپې سره به داخلیږي. ګسه خپه به اول مخکې کی، چپه خپه به مخکې کی او بیا به دی واشروم ته به داخل شي. کله چې دی واشروم کې خپل حاجت پوره کوي، دی دوران کې به خپل ځان ته، خپل ستر ته، پردې ته، قضای حاجت ته، نجس ته به نه ګوري، نجاست ته به نه ګوري. او دې سرې سرې به دی دا خیال هم ساتي چې د کپړې پلیتې نشي، د دسماتي دا ساس کې د ترانی شي. دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. بیا چې کله دا قضای حاجت نه فارغ شي نو دی به رو بځي. دې سره یو خبره یاد ساتي، دې دوران کې خبرې کول یا ځان سره سویل دا هم نه دي پکار. خبرې کول یا د دې نه علاوه ځان سره سلوستله هېڅ هم نه دي پکار، بلکې چې څومره زر کېدی شي خپل حاجت ته پوره دي شي. ځکه چې انسان دغه وخت کې بې پردې وي. کله چې د هغې نه فارغ شي، دی چې روزي نو اول به خیخ په را مخکې کي، خیخ په به مخکې کي او بیا به را بهر بشي. دا دعا به وایي: غفرانک، یا الله زه د تا نه بخښنه غواړم. دغه وخت چې کوم تیر شوی دی د ذکر نه بغیر تیر شوی دی، بې پردې تیر شوی دی، اگر چې د ضرورت د وجې نه تیر شوی دی، خو بیا هم په چونکې دغه حساب نو پکار، بې پردې کېدل نو پکار، نو په هغې باندې انسان بخښنه غواړي: یا الله زه د تا نه بخښنه غواړم، غفرانک. دا هم کافي دي. ورسره یې ښکلی پیغمبر دا دعا هم ارشاد فرمایلې ده: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې د تکلیف والا دا څیز لرې کو زمانه، وعافاني او ماته عافیت راکړلو، زه د دې نه خلاص کړم. نو دا دعا ویله پکار دي. یو ځلې بیا زده کوئ: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني.